افغانانو سره یو ځای مکمل د منځه وړل شوی په قصدي ډول د همدې اشرف غني په امر د اعلی سرقمندان ده په دې ټولو جنایاتو وحشتونو قتلونو کې د شریک ده د کرزي په وخت کې داسې نه و شوي د کرزي په وخت کې به تاسې نه وي اورېدلي چېرته چې دومره لوی وحشتونه دي شوي لکه د دې سړي په وخت کې چې وشوله قاری صاحب زه د پاکستان دشمني څه کوم زه د ایران دشمني څه کوم دلته واقعیتونه وګورئ اشرف غني د ملت سره څه وکړل د دې ملت ښځې د کور نه وویستلې قاری صاحب یا شاهین صاحب هیله مو دا ده چې څوک خطا کوه ما خیر د مایک که بنده افغان کمانډو که یو سوال تانو که اشرف غني په چا ګران ده تا څوک مختاره وکړي چې دا ډېر په ګران ده صحیح ده خو زما تاسو یو سوال ته مې پرېږدئ که قاري صاحب سوال زه تاسو نه وکړو زه پوه شوم کور د ودان ډېر داسې ډېر اوږد جواب دې م راکړو انرژي دې م ورباندې مصرف شوه تاسو ما ته وویل چې زما مغز او یا دماغ او یا برین واش شوی یم کور م ودان ژوندی اوسې خو زه بل دا ویم چې پاکستان آیا پاکستان زمونږ صحیح ده ستاسو په خبره باندې چې اشرف غني هغې ته پوله ورکړله او یا هغه ځای چې جایداد چې د افغانانو د هغې ورته ورکړو صحیح ده دا سره زه منم خو پاکستان ته موږ په کومه سترګه وګورو پاکستان زموږ دوست دی دشمن دی یو غیره ملک دی څه کاره دی پاکستان ته موږ په کومه سترګه وګورو محترمه ته خو اول د نړۍ د نن ورځې تعامل د نړۍ ډیپلوماسي د نورو هیوادونو سره د نړیوالو سره تعامل باید وپېژنې پاکستان نه د موږ دوست نه د موږ دشمن ده زه وایم چې دشمن دی ته چې وایې چې نه دی زه درته اوس په ثبوت رسوم که څنګه نه نو څه دشمني تا ورسره کړې ده بحث کوي خبره ووایه چې رښتیا چې خبره واوره دلته سوال وکړو ته د سوال کولو حق لري ته د ما سره د مشاجرې حق نه لري چې ته ما سره مشاجره وکوي سوال وکوه بیا غلی شه چې زه ځواب ووایم مهرباني زه دې پوهې کړم زما نه ځان پوهې کړه ته که دلته راغلی وي چې زما نه ځان پوهې کړم بیا غلی شه زه دې پوهې کړم که کوم ځای کې تنقید لري تنقید وکوه د تنقید په اصولو مشاجره مه کوه چې ته زما په خبرو کې رالویږې زما په خبرو کې مه رالویږه او استهزاء مه کوه سپکاوی مه کوه زما انرژي په مخکې خبرو کې چې مصرف شوه ستا دپاره نه ده مصرف شوې زه ستا دپاره انرژي نه مصرفوم دا ستا سوال زه ډېرو خلکو ته ځوابوم دلته ډېر خلک دا لایف ګوري هغوی ته زه ځوابوم چې هغوی وګوري ستا سوال وګوري زما ځواب وګوري هغوی بیا قضاوت وکوي هغوی قضاوت کولی شي چې زما ځواب څومره معقول ده څومره منطقي ده او ستا سوال څومره معقول او منطقي ده اوس غوږ ونیسه په نړۍ کې دوست او دشمن نشته دا خبره زده که په یاد ولره په نړۍ کې دوست او دشمن هغه د تا د هیواد خپلې ګټې دي ګټې ټاکي تا ته ستا د خپل هیواد منافع تا ته ټاکي دا خبره غلطه ده چې پاکستان د ما دشمن ده یا د ما دوست ده یا ایران زما دشمن ده یا زما دوست ده هر هغه څوک چې هغې ګټې ستا په امن کې دي هغه ستا دوست ده هر هغه څوک چې هغې ګټې ستا په جنګ کې دي یا ستا په بربادۍ کې دي هغه د خپل اولویت نه هغه د خپل کار ده ته دی په هغې نشي ملامتولی چې ولې زما ستا ګټې زما په جنګ کې دي ته باید ځان نه داسې انسان جوړ کړې چې ته د خپل هیواد ګټو ته اولویت ورکړې خپلو منافعو ته اولویت ورکړې څنګه کولی شي چې په دې نړۍ کې د هیوادونو په منځ کې د ګاونډیانو په منځ کې داسې ژوند تیر کړي چې خپلو ګټو ته اولویت ورکړي او خپلې ګټې وساتلی شي دا غلطه خبره ده د پاکستان ګټې به دا وي د پاکستان ګټه که دا وي چې د ما په هیواد کې جنګ وي د ما هیواد برباد وي دا خپل ملي منافع دي حق ده د ایران ګټه که دا وي چې زما د هیواد نه د اوبه دوی ته بهیږي زه د برباد وم تباه دي وم زما په جنګ کې د ګټه دا د خپل حق ده د دې ملي منافع دا ایجابوي زما ګټه که دا وي چې پاکستان باید برباد وي ایران باید برباد وي زه باید په خپو ولاړ وم دا زما ملي منافع دي زما منافع ایجابوي زما اولویتونه دي باید زه خپل اولویتونه وټاکم په دې نړۍ د دې هیوادونو په منځ کې د دې هیوادونو په منځ کې په اوسېدلو سره زه باید خپل اولویتونه وټاکم خپلې ګټې وټاکم د خپلو ګټو نه باید دفاع وکوم د خپلو ګټو
ساتنه باید وکوم او بل ته د ملامتي ګوته ونه نیسم چې ولې دا زما په ړنګولو کې ستا ګټه ده هغه به وي ګټه زه څنګه ځان ساتلی شم زه څنګه خپل منافع ساتلی شم قدرمن شیخ قاری صاحب محترم شاهین صاحب دغه افغان ورور ته به نوبت ورکړو دغه افغان ناصري صاحب سلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم سلام. تاسو ته ټول سلامونه کوم. موضوع په چیرې سي تاسو سره موضوع خبرو کو کشمیر باندې د موضوع غلطه تیریږي که اشغالګر له ټاکلې نیټې سره ونه وځي څه به وشي دغه موضوع ده څنګه کشمیر څنګه مالکه اشغالګر له ټاکلې نیټې سره ونه وځي څه به وشي مهرباني وکړه دغه موضوع ده 3 میاشتې پاتې د تیل خیر سکان او لغت او د دوی څټ به عزت په زور بیا باسو څه به کوي صحیح ده ګوره تاسو راغلی اسې په موضوع راغلی اسې کنه ګوره تا ټول دا چڼې کې نیولې دي پوه سې تاسې ته وایي چې تاسې د امریکا غلامان یاست او چې وایي داسې تاسې دا ښه کار نه کوئ مومنه تا ته وایي مومنه دا چڼې ټول کې نیولې دي پوه سې دا چڼې ټول کې نیولې دي دا څه وایي شاهین صاحب دا ما ته صحیح نه راځي مومن صاحب دا خو ډېر هوښیار دی پرېږده کوم سوال که لرې افغان صاحب ناصري صاحب قاري صاحب ګوره لا ته مه راځي تاسې لا ته مه راځي دا چڼې غونډ کې نیولې خدای دا څه کوي دا چڼې سمه ده سر سبا نه بیا نه راځي بیا سبا نه راځو صحیح ده سر سبا نه عابد مهرباني وکړه داسې نوم دې لیکلی چې نوس عبیده ویلی شو نه عابد ویلی شو مایک مو خلاص کړي صحیح ده رضا ده زه دله بل څه چا سره جمع کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. اول سال میناتو ته بیا قاری صاحب ته بیا شاهین صاحب ته بیا ټول د لایف لیدونکو ته ټول ته سره بیا الله د وکړي ټول راته جوړوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني وکړئ وروره. مهرباني اواز مو قطع کېږي وروره زه به تاسو کاټ کمه بل څوک به راواخلم تاسو دوباره راتلو کوشش وکړئ. محمد حقانی سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد حقانی محمد حقانی زاهد افغان السلام علیکم. وعلیکم السلام. استر جنرال مبین صاحب قاری صاحب شاهین صاحب درې واړه ستړي مشر ښه راغلی. الله مقدر که مهرباني وکړئ ورور سوال کوم اوریدونکو ته سلامونه هیلې وړاندې کوم. جنرال صاحب کله چې عباس ستانکزي صاحب په مسکو کې د خبریالانو پوښتنې ځواب کړي پس دغې نه دغه یوه خبره ډېره راګرمه شوه دغه د کابل د ادارې د طرفدارانو په منځ کې د چارواکو په منځ کې دا یوه خبره ډېره راګرمه شوه چې جمهوریت په خطر کې ده. قاری صاحب نه مې پوښتنه دا ده قاری صاحب محترمه دغه 20 کاله دلته منګه د جمهوریت په نامه باندې دلته په دې کابل کې د جمهوریت په نامه باندې په افغانستان کې څه وو او که د جمهوریت په نامه باندې یو انارشیزم وو دلته یو څو غله راغلي یو څو چورواکي راغلي وو یو څو ناموس فروشان دلته راغلي وو او دغه خبره شعار ګرځولی وو. قاری صاحب که رښتیا دغه جمهوریت وای که دا رښتیا جمهوریت د دوی په ادعا باندې سیاف د دې جمهوریت دپاره ډیره قرباني ورکړه حتی تر دې ورسېده چې آیاتونه او حدیثونه د دې نظام د بقا په خاطر باندې تحریف کړه. نو د چې کله ځان کاندید ولې دته نوبت ورونه رسېده ریاست جمهوري ته ځان کاندید که هم چا رایه ورنه کړه چا پرې نه ښود ریاست جمهوري ته پارلمان ته ځان کاندید که هلته هم چا پرې نه ښوده یعنې غریب سړی بې پیسو سړی بې واسطې سړی څوک چې څوک ونه لري څوک شناخت ونه لري دغسې کس په جمهوریت کې ولې لاره نشي منده کولی
او بل که دغه پدیده په ټولیزه توګه چې د افغانستان کې ناکامه ده چې د ملت یعنی مسلمان ده دغه پدیده په ټولیزه توګه ناکامه ده په دې ملک کې په دې اړه که وضاحت راته وکړي قاري صاحب. قاري صاحب محترم آواز مرزي. مبین صاحب زه خو سوال نسم پوه نه شوم. قاري صاحب زاهد افغان سوال د لاندې خلاصه ورته وکړه د جمهوریت د قاري صاحب مری د عباس ستانکزي صاحب د خبرونه را په دې خوا باندې خبره ګرمه شوې ده چې دلته دوی نارې وکړي چې جمهوریت په خاطر کې ده. دا 20 کاله دلته موږ جمهوریت درلوده او که د جمهوریت په نامه باندې دلته یو انارشیزم و یو څو غله و چورواکي راغلي و کم جمهوریت قاري صاحب چې دوی نارې وکړي دلته خو جمهوریت په نامه باندې چای نه و. بالکل زاهد افغان صاحب جمهوریت نه دا بل ورځ د کابل سولې فعالانو ځینو ملګرو د ټامهوریت نوم ورته ایښی ده. دغه نوم ډېر خوندور ولګېد ورسره. ټامهوریت دا جمهوریت نه ده، ټامهوریت ده. دا یو اول وخت کې کرزی هوریت و، بیا نو ټامهوریت شو. اوسه دلته جمهوریت نشته. یو څو میلیونران دي، یو څو فیوډالان دي چې هغه په دې ملت د واکمنۍ خوبونه ویني او دغې واکمنۍ ته د جمهوریت نوم ورکړی دی. په دې جمهوریت کې موږ تاسې په تېرو 20 کلونو کې ولیدل. ګوره د انتخاباتو پروسې څو وارې تېرې شوې او څو وارې سختې وشرمېدې. داسې وشرمېدې چې د نړۍ په مخ داسې شرمېدلي انتخابات په تاریخ کې نه دي تېر شوي. دومره سختې دا وشرمېدې. اوس دا تېر د غني انتخابات تاسې ولید د کابل ولایت ګورئ کابل مرکز ده. په مرکز کې چې په یوه حوزه کې تا ته 150 کسانو رایه اچولي په مکمله بسته حوزه کې. په بسته حوزه کې چې ته 15 رایې لرې 15 رایې اچول شوي دي. داسې حوزه وه چې 15 داسې حوزې وي چې په حوزه کې یوه رایه هم نه ده اچول شوې. دا خو هغه د خلکو د عدم مشارکت. او بیا تاسې ولیدل په دې جمهوریت کې چې د جمهوریت اخري پریکړه د یوې جرمني کمپنۍ په لاس کې وه. بیا تاسې ولیدل چې د جمهوریت نتیجه دا راووته چې په کابل ښار کې 2 ځایه د لوړې مراسمو 2 کسانو 2 ټیمونو په قرآن باندې لاس کېښود. په قرآن قسمونه وکړل. دا قسم خوړلي دشمنان دي. دوی قسمونه خوړلي په قرآن قسمونه خوړلي دي. 2 ځایه قسم وخوړو. دلته جمهوریت نشته. دا یو څو کسان دي چې د هغوی ګټې په خطر کې دي. دغه خلک چې دي دا میلیونران او فیوډالان چې دوی په تېرو 20 کلونو کې د انګریزانو نه امریکایانو نه ډېرې پیسې وګټلې، ډېر ډالر یې ترې وګټل. اوس دوی واک ته د رسېدلو دپاره همدا ډالر کاروي. که چېرته یو ولایت ته څو پیسې ولېږي، څه ډالر مالر ولېږي، افغانۍ ولېږي، هلته په خلکو مدني فعالانو پسې تقسیم کړي چې هله سبا راووځئ مظاهره وکوئ. د جمهوریت پلوی مظاهره د 100 ډالر د چې څوک شرکت کې کوي. یا بل ځای ته پیسې ولېږي چې هله سبا ته مظاهره ترتیب کړي. څوک چې په مظاهره کې شرکت وکړي 50,000 افغانۍ ورکړي. 50,000 افغانۍ د چوکونو نه غریبان مزدوران راټول کړي او هیلې کلي په لاسو کې ورکړي چې موږ جمهوریت غواړو، موږ موقت حکومت غواړو. جالبه دا وه قاري صاحب چې څوک راغلي او تظاهرات یې کړي هغوی یې له موقت حکومت غواړو. او په خوست کې ماشومان راټول کړي وو. ماشومان واړه ماشومان یې راټول کړي وو. هغوی مظاهره کړې وه. وای په کوم مقصد راغلی وای موقت حکومت غواړو. مالوالا آفرین. یعنې قاري صاحب بخښنه غواړم دغه آخري خبره کومه مبین صاحب ډېره بخښنه غواړم. یعنې په ټولیزه توګه قاري صاحب دغه پدیده دلته ناکامه ده په دې ملک کې. یعنې په یو اسلامي زموږ غوندې یو اسلامي هېواد کې په دغه ټولنه کې یعنې دغه شی ناکامه ده. اصلا کار نه ورکوي لکه دا دوی چې نارې وهي. همداسې به قاري صاحب او واقعیت دی. بالکل ګورئ افغان صاحب یوازې دلته په افغانستان کې نه په ټولو اسلامي هېوادونو کې د جمهوریت پدیده ناکامه ده. موږ تاسې ولیدل د جمهوریت په اساس په اسلامي هېواد یوازې په اسلامي هېوادونو کې نه په ټوله نړۍ کې د جمهوریت له برکته یو څو مشخص کسان دي، یو څو میلیونران دي چې هغه په ملت واکمن دي. تاسې د امریکا وګورئ. ګورئ امریکا کې د امریکا ټول نظام د یو څو میلیونرانو په لاس کې ده. په دا کانګریس کې چې ناست دي دا ټول د غټو کمپنیو د غټو شرکتونو اونران دي. د غټ شرکتونه لري، کمپنۍ لري، میلیونرانو میلیاردران دي. د افغانستان جنگ ولې نه ختمیږي؟ دوی ختمیدل نه غواړي ځکه دغه خلکو هر یوه ځان ته قرارداد لري.
څوک یې د وسلو، څوک یې د یو شي، څوک یې د بل شي، څوک یې د بل شي. دغه خلک دي، دا جمهوریت ده. اوس هلته امریکا کې ملت چیغې وهي د 2008 کال راهیسې، 2009 کال راهیسې هر وخت چې په امریکا کې څاروي کېږي، سروېګان چې څومره سروېګانې کېږي په هغې کې 80% 80% خلک هغه نظر دا چې افغانستان کې موږ جګړه ناکامه ده، باید راووځو. ولې نه راوځي؟ ځکه دلته یو څو میلیونران دي، میلیاردران دي چې هغه واکمن دي، هغه نه غواړي چې دا جنگ ختم شي. دغسې په اسلامي هیوادونو کې تاسې په کابل کې وګورئ، په کابل کې واکمني د چا په لاس کې ده؟ د کابل بانک رئیس څوک ده؟ د کابل بانک رئیس څوک ده؟ د رولاغني وګوره، یعنی څومره کلیدي ځایونه چې دي هغې ته دغه ټامیان ناست دي، د ملت سرمایه په لاس کې نیولې ده او دې ته یې نوم د جمهوریت ورکړی ده. دغسې په نورو اسلامي هیوادونو کې وګورئ. قدرمن شقاري صاحب دغه ورور چې راغلی و کنځلې چې وکړلې، خیر ده، به هر حال ستا کنځلې موږ ته نه رسېږي. زموږ مورګانې موږ سپېڅلې مورګانې دي، همداسې د تا مور هم موږ ته سپېڅلې ده، د تا تورسر هم د موږ خور ده. کنځل نه چې شی نه جوړېږي، هېڅ فایده نه کوي. او والله که په دې کنځلو کې ده تقریبا دا 4-5 کاله موږ ته دا کنځلې کېږي. موږ په قصه کې نه یو. مه کوئ خپل سیاست مو ته خرابېږي. که طالب کومه نیوکه لرئ راشئ نر غوندې وکئ، توهین مه کوئ، مشرانو ته یې مه کوئ. ووایاست دغه نیوکه مې ده په طالب باندې، دغه شی مې نه خوښېږي، جواب د معقول وانخېسته، بیا سوال وکړه. خو لیکن کنځلې خو چې کنځلې وکړي کته کوم دي، د خبره ختمه شوه. بل تاسو باید د مونږ دا احسان ومنئ چې د تاسو غږ مونږ رسوو. مونږ صرف دغلته زه راغلی یم د تاسو د غږ د رسولو دپاره دلته ناست یم. ته چې بیا ما ته کنځلې کوې نو دا خو خوند نه کوي، هېڅ ضرورت د دې شیونو نشته چې تاسو توهین وکړئ. قربان مو سمه، د مونږ هم میندې دي، د تاسو میندې دي، په خپله کور کې چې خور هم ناسته ده هماغسې د مونږ خویندې دي. کنځلې څه فایده کوي؟ روحاني مهرباني وکړه. یو جهان مننه جنرال مبین صاحب، تاسو ته سټوډیو ټولو ملګرو ته سلامونه، او قاري صاحب ته د مینې او د خلوص ډک ډک سلامونه. مبین صاحب، قاري صاحب نه یو پوښتنه لرم چې لکه په تېر شوي دور طالبانو کې چې کله ستاسې حکومت و، نو په هغې کې چې کومه سیاست تاسې کاوه، نو آیا انشاءالله که دوباره ستاسې حکومت په افغانستان باندې راشي، انشاءالله زموږ دعاګانې دي راضي به، نو هغه تاسې به خپل هغه ریویو کې لږه تبدیلي راولئ که نه هغه ریویو به بیا نه اختیاروئ؟ مهرباني قاري صاحب. قدرمن روحاني ورور شاهین صداقت کبر ورور براوه. قاري صاحب سوال دې واخیسته؟ او مبین صاحب، دغه ورور ته به دومره ووایم چې اسلامي امارت خو په هغه وخت کې شاید ځینې خطایۍ شوي وي چې هغه به انشاءالله نه تکرارېږي. ځینې شیان داسې وو چې ځینې غلطۍ وشوې، ځینې شیان باید نه وی شوي، ځینې کارونه باید نه وی شوي چې هغه غلطۍ به انشاءالله بیا نه تکرارېږي. خو طبیعي خبره ده، ګورئ موږ تاسې د 14مې صدۍ مسلمانان یو، موږ تاسې خو د ګناه نه معصوم مخلوق نه یو که نه. طالب خو د ګناه نه معصوم مخلوق نه ده. نه طالب دا دعوه کړې ده چې زه د ګناه نه پاک یم، زه به ګناه نه کوم. خامخا به ګناه کېږي، خامخا به د طالب په صف کې داسې یو څوک وي چې هغه به د صف د بدنامولو دپاره راغلی وي، داسې یو څوک به وي چې هغه به خلک ځوروي، داسې یو څوک به وي چې هغه به د جهاد د نوم نه سوء استفاده کوي. صف نه ده خراب، داسې د ګوتو په شمار خلک دا خامخا طبعا په صف کې به وي، خو د هغوی د کنټرول او د مخنیوي دپاره لارې چارې شته. کوشش کېږي چې هغه کنټرول شي، او که کومې غلطۍ کېږي هغه انشاءالله نه تکرارېږي. بالکل. علامه عزت که سرتیری مهرباني وکړه مایک مو خلاص کړه، که کنځل هم کوئ نو سرتیری که کنځل هم کوئ سرتیری صاحب نوبت ستا دی. سرتیری مهرباني وکړه. سرتیری که عبدالغني امارتي مهرباني وکړئ مایک مو خلاص کړئ. سرتیری به کوز ځکه چې 3 وارې مو غږ پرې باندې وکړه. عبدالغني امارتي. ښه، محمد حقاني صاحب. محمد حقاني غږ ماته نشته، تا ته شته شاهین صاحب؟ نه غږ یې نشته، غږ هم نشته. محمد حقاني غږ مو نشته.
دا یو څه وکړه دا ګوشکي موشکي کې تاسو ګوتې ووایئ ګوشکي واچو یا به دې قطع کړم محمد حقاني بیا دوباره راسه وروره صحیح ده بېرته څنګه راغلې نوبت به تا ته درکوو دغه بل ورور ته نوبت ورکوي عمر صاحب مهرباني عمر علي مهرباني وکړه عمر علي صاحب مهرباني عمر علي مهرباني وکړئ ښه یو سوال لرم مهرباني وکړه سوال ته دې ډایرکټ راشه کومو کسانو باندې چې غږ کوو مایک نه خلاصي هغه دې بیا نه راځي بیا یې نه راخلو وروره یو سوال لرم مهرباني یو سوال لري بس سوال حل ده مبین صاحب خو ځواب سوال نه کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مبین صاحب محترمه سعد لکتن خیه جوړه په خیر یا کاری صاحب محترمه الحمدلله مهرباني وکړئ ورور سوال ته مراشي سلامونه تمام مهرباني وکړه وروره ښه د تام غږ نشته محمد حقاني مایک مخلاص کړئ حقاني صاحب متاسفانه نن دې بیا غږ دې بیا نشته قربان ما ته غږ نشته شاهین صاحب نه غږ نشته د حقاني مبارکه غږ دې نشته زرګیره شو همدلته موږ سره کښېنه خیر ده کېدی شي بیا لږ پاسته به بیا در باندې غږ وکړو نه پوهېږم همت افغان همت افغان صاحب مایک خلاص کړئ ورور همت افغان مایک مخلاص کړئ په لومړی سر کې جنرال مبین صاحب ته او قاری صاحب محترم ته وردګ صاحب ته سلامونه کوم وعلیکم السلام موضوع مبین صاحب په څه شی باندې ده موضوع خو کلک د اشغالګرو له ټاکلې نیټې سره که ونه وځي نو ذاتي خو به پوهېږم که اشغالګر په خپلې نیټې سره ونه وځي انشاءالله تعالی یو غاښ ماتونکی جواب به ورکوو صحیح نو आवाज دې بس دغه گزار سره لاړه आवाज دې شاهین صاحب دغه بل محمد حقاني بیا مایک خلاص کی عمر علي صاحب مهرباني عمر علي ورور مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ان شاء الله خیر جوړې په خیر یو خیر سره د مهرباني کې سوال ته مراشي اول د شبکې لرته الو الو خیر السلام علیکم आवाज درځي او आवाज راځي مهرباني وکړئ سوال ته مراشي عمر علي قربان مشم د مونږ وخت هم خرابوي خپل د انټرنیټ ستونزه مو ده اشرف غنی به منې مهرباني وکړئ سوال ته مراشي د اشرف غنی مرید مایک داس کن اشرف غنی مرید وعلیکم السلام مبین صاحب ته او قاری صاحب ته شاهین وردګ صاحب ته ټول ته سلامونه او نیکی هیلي وعلیکم السلام سوال ته مراشي مبین صاحب سوال خدا دغه ویلي امرالله صالح صاحب ویلي چې نن خبره ولا دغه امریکا طالبان خپل اړیکې له القاعده سره نه دي پرې کړي او نړیوال ځواکونه دې ته اړ سول ترڅو په افغانستان کې پاتې شي یا خپل جګړې ته به دوام ورکوي او قاری صاحب تاسو تل دا رات کړی ده چې موږ سره القاعده نشته ده رښتیا موږ چې ګورو کوم زندانیان چې په چرخي کې بندیان ول نو چې القاعده څوک راولي خو جنګ پې کوي دلته خو چا خبره الوا خو پې نه تقسیموي نو هلته چې موږ وکتل هېڅوک هم نه ول القاعده خو یو دانه هم راونه وتلو او یو دا سوال او بل سوال قاری صاحب د ډیورنډ کرښه ده 250 توغندي راوځي نو ورته تاسو څه وایي نو ورته حکومت څه وایي
بس دواړو ترمنځ پریښې ده. اوس سوال دلته ده چې هغځی خویتار کړو یا هغځی پې وران کړي، بس د افغانستان او پاکستان یو کړي چې تاسو هم څه ورته نه وایي هغه هم څه ورته نه وایي، بس په امن او امان کې وکرا کښېنو. او یو بل سوال لرم هغه وروسته وکړم. که مونږ په بل لایف کې غږ پې کړی بیا توغندي مه راولئ. مهرباني وکړه قاري صاحب. قاري صاحب مو خلاص قاری صاحب محترم مایک مخلاص کړئ. قاری سعید خوستی. شاهین صاحب دماغ غږ شته؟ بالکل دی تا غږ شته جنرال صاحب مبارک تا غږ شته دی. قاری صاحب محترم مایک مخلاص کړئ. قاری صاحب سعید خوستی. قاری صاحب خو د مونږ غږ لکه چې نه لري، قاری صاحب یې ورخطو بیرته یې رااخلو. نافذ گجر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبین صاحب ستاسو او شاهین صاحب ته ډېر ډېر سلامونه او نیکې هیلې. وعلیکم السلام. قاری صاحب خو لاړه، قاری صاحب نه پوښتنه بیرته راځي ان شاء الله. تاسو روغ او جوړ بس ستاسو سره مې ډېر مینه او مال تاسو سره یو بس. السلام علیکم. الله مو قدر وکړه، عزتمن شئ، الله مو ونازوه. ښه محمد حقاني ته بیا د خلاصه کېدی شي کار وکړي. هېڅ غږ دې نه راځي، خوله دې خوري باز. همداسې نه شاهین صاحب؟ بالکل ولا همداسې ښکارېږي، همداسې کښېنم شړونګا به منې مهرباني وکړه. دا خو دې خو پوښتنه وکړله که نه؟ یوه پوښتنه مې پاتې. مهرباني وکړه یوه پوښتنه دې بیا وکړه. یو بله پوښتنه مې دا ده دغه امارات مشران چې کومو هېوادونو ته سفر وکوي نو په کور دننه او یو دم غوغاوې جوړې چې ها فلاني چینی یې راته غږ کړو، ها فلاني چینی یې راته غږ کړو. نو دوی خو هلته مثال د هېواد د خرڅلاو لپاره نه ځي، خو هغو هېوادونو سره به هم دې نه وروسته یو حکومت راځي او اړیکې به ساتي. سوال جواب که نه وسړی خپله د خپل سوال جواب که نو د باندې خو ګوره نن امرالله صالح مرکه که تا اورېدلې هغې له طالبانو په سیاسي لحاظ باندې میدان بایللی مال بالکل یې بایللی. سیاسي لحاظ یې ځکه بایللی دی چې عباس ستانکزی په مسکو کې ایران کې غومبر وهي، نور تللي دي ترکیې کې غومبر وهي، دا یې د سیاسي حیثیت بایللی. نظامي برخه کې وایي طالبان ډېر کمزوري دي، ځکه روزانه کابل کې 8 چاودنې کېږي، دا لا کمزوري دي. د زړه ده چې طالب پارک ور واوړي او دا یې له مرۍ نه راونیسي، هلته بیا دا یې زورور بولي که نه. طالب د هر دروازو ته ورسېده دی وایي طالب کمزوری دی. طالب چې د افغانستان په کومه ساحه کې وغواړي عملیات کوي ښه په نر باندې کولی شي. شړونګا د زورور ده او صالح زورور ده جاسوس. طالب کمزوری دی خو د طالب له ډاره هره ورځ د کابل په نړیوال هوایي میدان کې د دوی تور بکسونه په خفیه او بېنومه تیارو کې ځي وځي تښتي. طالب ناکامه ده، لیکن د کابل بانک ته دوی د کابل بانک نه په شپه پیسې ویستل کېږي. نو چې طالب ناکامه ده ته ولې تښتې؟ ولې د بایک او بستره راټول کړی ده؟ طالب ناکامه ده، د ده د ورځې 300 عسکر واجنې دا لا ناکامه ده. طالب ناکامه ده، د اردو امنیت او سفریات او امریکا یې نیست او نابود کړه، دا یې لا ناکامه بولي. نو دا خو د دوی خبرې دي، د دوی تفسیرې دي. دوی زړه د چې هر څه وایي میډیا ورسره ده، هر څه ورسره ده، لیکن حقایق دغسې نه دي. طالب زه هلته ناکامه بولم چې امرالله صالح یوه میاشت په هر کې تېرې کړي، دویمه میاشت په هلمند او په قندار کې تېر کړي، بیا راسي خوست ته، بیا راسي لوګر ته. طالب زه هلته ناکام بولم دا اوسم. امرالله صالح د نرشي د پل محمود خان سره د 2000 ګارد سره ودرېږي، دلته دې ودرېږي 4 ورځې د سر په سر پل محمود خان ته راسي، ځه په ټاکلې نیټې دې راسي. بیا زه طالب ناکامه بولم. طالب زه هلته ناکامه بولم چې دا یې له خپل بایسکل سره په کابل کې وګرځي. نو دا څنګه طالب ناکامه ده او تا لار نه سیمټي دیوالونه تاو کړي؟ طالب ناکامه ده، ته له ډاره راوتلی نه سې. طالب ناکامه ده، د اوربان غوښتنې ته کوي. طالب ناکامه ده او چغې د اسمان ته وختلې،
نړیوال ته عذر او زارۍ کوي. طالب ناکامه ده، اوس هم د القاعده په تور باندې غواړي چې زندان ته بوځي. طالب ناکامه ده په رسنیو د طالب غږ درنه څوک وانه اوري. دا کېدلی نه شي. طالب هغه بچی ده چې که نن یې که سبا یې په مرۍ به دې پښه کېږدي کغ ساه به درنه وباسي بره به خیر. ته بیا هلته طالب کامیابه بولي. طالب ناکامه ده چې تا د دې زوی واده په هوټل کې کوه او 15,000 سرتېري دي سرتېري او دغه تېري دي په هغه په امنیت باندې ګمارلي او دا ناکامه ده. یاره دا نوم دې بدل که اشرف غني به منې ولا که یې ومنم چې بیخي ښکر وکړي. مبین صاحب دا شاهین صاحب ته ووایه ما کله کله جګوه بعض وخت سوالونه را سره پیدا کېږي. دا ما هر وخت کله کله جګوه که نه وی اوس که بل سوال دی بالکل دی جګومه زیاتي هر وخت دی جګومه. راځه مبین صاحب خیر ده بس هغه خپله ګناه باندې نه ده ډېره دغه پښیماني وکوله معافي کوي عزتي ځان سره یې وصل کوي ښه حکومتداري مو ورښیي وي او د نړیوال سیاست هم ورښیي وي. زه خیر له هغه تېرو خطاونه ورتېر سي اوس څنګه کوي نو هېوادوال هم دي که نه او دا اشرف غني خو سده دا خو یې تا کلیوال ده موږ نه خو ګیله مه کوه. سبا به راته وایي چې جو بایډن هم د تا کلیوال ده هغه هم د لوګر د عزرې ولسوالۍ ده زمونږ کلیوال نه ده. کلیوال هم نه تا کلیوال ده که مړ سي همدغلته یې دفن کوو.